خیر ملګرو، پرون نابل پرون په 5 د مې دا د خندا یا د لافټر عالمي ورځ وه. زه د بده مرغه نه چا خبر کړی او نه راته چا خندلي دي. ما هغه ویډیو شیر کړه او دلته بیا هم ولګومه. خو نن مازدیګر ماښام مې واک کوو، نو د واک نه راسون شوم، دمه مې یو ځای کوله، نو مخامخ د نایي دوکان هلته مې هغې ته کاته، نو د نن نه داسې 20-25 کاله وړاندې یو ملګری رایاد شو. هغه ته نوی نوی شوق شوی د دې جدت یا د ماډرن کېدو یا د ماډرن په نظر راتلو یا د انګریزۍ د لفظونو د کارولو. یو ورځ یې نایي دوکان نه راغی، یاختې واړه کړي، مونږ یې چېرته تللی وې؟ ما لږ شاپینګ کوم. څه شاپینګ؟ یو ملګري یا ما یا بل ملګري خو یې ملګري تپوس وکړو څه شاپینګ دې کوو؟ وي اخته مې واړه کړل د نایي سره. نو هسې ماښام بیا غرناست شوم، د واک په دې منځ کې مې لږه دمه کوله ماسخوتن، او نایي دوکان ته مې کاته وو. خبره چې را یادېده نو خندا نشین پروت وم. خو بهرحال دغسې ځینې خلک په پرونسیشن کې بیا که نه ولډیج نالج ته که نه او بجټ ته باټګټ ویله یا بټګټ ویل یا دغسې شوق راشي که نه د خلکو وخت په وخت باندې چپه پرې راشي. بهرحال تاسو راته هم خپله لیدي وکړئ. باقي دغه دعا والا کس چې دی نه، خو ډېره زیاته ما په آی ډي باندې شیر کړې ده، اوس مې هلته نه شیر کلیک ورکړی دی، نو ته زما په دې پیج باندې لاندې لاړ شئ وبې ګورئ. او جای کې یو دغه زما واحد آی ډي ده، یو پیج وي پاڼه وي، یو آی ډي وي، او دغه مې آی ډي ده. پکې لګېدلی شاید غږ سم نه درځي، بخښنه غواړم، زه به وګورم چې غږ سم نه وي، زه به یې لږ تېز ګورم به دا